شفیق مرید دی وی سندري په بدل کې له نغمې څخه څه وغوښتل. درنو کتونکو سلام، وخت مو بخیر. شفیق مرید هغه مشهور افغان سندرغاړی او کمپوز جوړونکی دی چې په څو کلونو کې د موسیقۍ د ډګر اوږدې پیچومې په چټکۍ سره پد او لوړو پوړۍ ته ځان ورسو. هغه د لغمان ولایت اوسیدونکی دی چې اوس په امریکا کې ژوند کوي. شفیق مرید په کابل کې له انصاري لیسې څخه فارغه شوی او په موسیقۍ کې هم مسلکي زده کړې کړي. نغمې د نوموړي په اړه په یو مرکه کې وویل: له شفیق مرید نه مې د خپلې یوې سندرې د کمپوز جوړولو غوښتنه وکړه. هغې راته په بدل کې سمدستي رانه د لورو غوښتنه وکړه او ما هم ورکړه. د شفیق مرید په اړه د هغې خسر منګل هم په یو مرکه کې وویل چې ډېر ورته ګران دی. د منګل په وینا په امریکا کې ډېر وخت له خپل لمسي سره یعنی د شفیق مرید له زوی سره یو ځای وي او لمسی یې ډېر ورته ګران دی. د شفیق مرید مورنۍ ژبه پښتو ده خو په دري او اردو ژبو یې هم ډېرې روانې خوږې سندرې ویلې دي. شفیق مرید سندرې هم د ده خواږه غږ او خو کمپوزونه او شعرونه له کابله ډېر مینوال لري. شفیق مرید په ځوانو سندرغاړو کې یو استثنایي کس کیدی شي چې هم یې مستي او هم یې آرامې او هم یې صوفیانه او هم یې شوقي عشقي او هم یې نور ډول ډول سندرې ویلې دي. د سندرو د کیفیت ترڅنګ شفیق مرید سندرو ویډیوګانې هم د پام وړ دي. هغه له سیتا قاسمي سره هم ځینې یو ځای سندرې ویلې دي. شفیق مرید وایي چې د خپل هنر سره زړه له تله مینه کوم او وایي په ودونو فرمایشي پروګرامونو کې د سندرو لیواله نه یم. درنو کتونکو دا و د شفیق مرید د ژوند حال. که ویډیو مو راسه تر پایه ګټلې وي نو ضرور یې لایک کړه او که زموږ د یوټیوب چینل کې نوي یاست نو هیله درنه کوو زموږ د یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي. مننه.